ملګرو والا د وکړه راته روغ جوړ به یاست. ملګرو موږ په دې ویډیو کې زده کوو چې څنګه موږ په افلکشن کې کار وکړو. هغه افلکشن چې زه درته جوړوم یا نور ملګرو دغه رقم افلکشن درته جوړ کړی. خو نو راځو وی پی ان ته چې کله رالو چې هر وی پی ان له تاسې سره و. ما سره مثلا دا وی پی ان ده. په دې ځای کې زه ملک چینجوم. ملک دلته رالم ګوره په دې ځای کلیک کوم. دلته زه جرمني انتخابوم. جرمني چې مو کله انتخاب که ګوره دا وی پی ان کنیکټ کېږي. لږ انتظار کوو. ښه اوس وی پی ان کنیکټ شو. اوس راځو د موبایل سیټینګ ته. سیټینګ ته چې کله رالو زما موبایل په اردو ده. خیر ده که ستاسو موبایل په انګریزي باندې وي دلته په ایپس لیکلی په دې برابر. ګوره دا دلته افلکشنز ده. دلته به افلکشنز ده. دلته په هغه کې به بیا ایپس لیکلی په انګریزي کې. په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړو انشاءالله دا طریقه د ډېرو ملګرو زده م ده. خو بیا هم که چېرې د نوي ملګري وو او چا ته دا طریقه نه و معلوم نو دلته به راسئ تاسې براوزر ته. مثال تاسو سره به نور براوزران وي نو ما سره دا براوزر ده. په دې چې مو کله کلیک وکړو دلته لیکلي دی کلیر ډیټا. اوس خو زما په موبایل کې دا ده ذخیره لیکلې ده. تاسو په هغه کې به کلیر ډیټا لیکلي ځکه چې زما موبایل پر ده. ګوره دلته به مثال په دې کلیر ډیټا دلته اوس ما دا کلیر ډیټا کړی ده. دا براوزر ما نه ده خلاص کړی. په دې به تاسو کلیک وکړئ. دا به کلیر ډیټا کوي. بیا به له هغه بعد راوځئ. دلته بیا لوکیشن. دلته دا لوکیشن چې آن وي دا رقم دا به بند کړئ. دا ډېر مهم ده. داسې مو کله بند کړو بیا به تاسو راسئ دلته او ګوګل ته به راسئ. په ګوګل کې به دلته لیکلي وي ریسیټ آی ډي. دا آی ډي به چینج کړئ. دلته ګوره زه په دې ځای کې کلیک کوم. دلته دا رقم راوړئ. او زه به دا پورته تشریح آی ډي لیکلې ده او دوباره ترتیب دین. مثال دا لاندې آی ډي دا پورته کلیک کوم. دا لاندې آی ډي ورته ګوره بدلېږي. ګوره دا چینج شوه بدله شوه. له هغه بعد به تاسو راسئ اپلیکشن ته. اپلیکشن ته چې کله راسئ دا اپلیکشن ما جوړ کړی یو ملګري ته. اوس زه په دې کلیک کوم. دې ته چې کله رالم ګوره دلته ایډونه پرې راځي. دغه ایډونه بیخي تیز پرې راځي. ګوره دا د ایډونه پرې راغله. دلته ما اووه بینرې کې لګولي دي. یو انټرسټیشل ده. په دې به دا مثال دا ایډونه پرې راغله. په دا اول زه کلیک کوم. دا اول چې مو کله کلیک وکړو دا ما دغه ته براوزر ته بس دلته اوس ویډیو بندوم. زه دا یو منټ ګورم یا دوه. داسې مو دا رقم وکتی. بیا له هغه بعد راوځو. دلته چې ځینې راووتل بیا د افلکشن ته ورځو. افلکشن ته چې دوه مار کله رالو بیا به په دې چې بینران ټول مکمل پرست بیا به په دې کلیک کوو. بیا به دغه رقم په درېیم کلیک کوو. هغه باندې چې مو کلیکان وکړو بیا له هغه بعد ځو کلیر ډیټا کوو او وی پی ان بندوو او ګوګل آی ډي هغه کوو چینج کوو. بیا نیمه ګنټې بعد بیا اپلیکشن ته راځو. نه نیمه ګنټه بعد نه بیا 10 منټه بعد راځو. بیا خالي بینران خلاصو دا رقم بیرته ځینې وځو. بیا ورته راځو. بیا دا رقم چې بینران مثال امفریږن راځي بیا به ځینې وځو. مثال دا اووه بینره دا اوس رالو ایډونه خو کلیک به نه پرې کوئ. داسې 3-4 ځله بیا داسې کوئ. تاسې به سی پی سي مثال ټیټه شي ډېره او په دې اپلیکشن کې سی پی سي ډېره لوړېږي. سی ټي آر مې درښو. سی ټي آر مثال ډېره لوړېږي. نو دا رقم به تاسو مثال په دغه اپلیکشن کې کار وکړئ. دغسې به 2-3 ځله تاسو به اوس دا پوښتنه پیدا شي ځینو ملګرو ته دا سی ټي آر هم نه ده معلوم. هغه دا د کلیک په بټن په اډسنس کې د دغه په څنګ دا سی ټي آر لیکلی ده. په دې مثال دلته سی ټي آر معلومېږي. دا اوس دوره ده یا دوه. بس نو دا وه د اپلیکشن طریقه چې تاسو دغه رقم کار کې وکړئ. تر بلې ویډیو مې په الله سپارم. خو که څوک زما چینل ته نوي راغلي یاست هغه زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو ستاسو به ډېره مهرباني وي.
انشاءالله نور به ښایسته ښایسته ویډیوګانې تر تاسو پورې راوړو.